د جلال آباد ښاروالۍ له لورې ومې ناحیې درونټې سیمه کې زموږ ښار زموږ راتلونکي تر سرلیک لاندې د ښار د پاکوالي اشر ترسره شو. د جلال آباد ښاروالۍ د مسلکي او سکتوري چارو رئیس وایي د ښار د پاکوالي پیل شوی اشر به په ټولو ناحیو کې ترسره شي او له ښاري نه وغوښتل چې د ښار پاک ساتلو کې له ښاروالۍ سره بشپړه همکاري وکړي. نن ورځ موږ عملا د درونټې بازار څخه زموږ ښار زموږ راتلونکي عنوان لاندې د ښار د پاکۍ لپاره یو مهم حشر په کار واچولو چې دغه حشر به انشاءالله د ښار ټولو ناحیو ته غځېږي او د عنوان لاندې به موږ کار کوو تر څو په راتلونکي کې یو بانظمه پاک او منظم ښار ولرو. د دغې میډیا له لارې په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوو چې په د ښار په پاکولو کې د ښار په منظم کولو کې د ښاروالۍ سره اوږه په اوږه ودرېږي. د ښار د پاکوالي دغه اشر ګډونوال بیا په پیل شوي اشر د خوښۍ ترڅنګ له ښاریانو غواړي چې خځلې په ټاکلو کې صفتدانیو کې واچوي او د ښار په پاک ساتلو کې خپل ایماني او وجداني مسؤلیت ادا کړي. غوښتنه مو دا ده د ټول ښار نه چې دا ښار د منګه دی د وطن به موږ خپله جوړوو دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی او باید په ښار کې دا لښتي نوي لښتي جوړ شوي دي همدا اوس چې وګوري خلک هر څه ورغورځوي. غوښتنه هم دا ده چې په ځای د دې چې تاسې د لښتیو لار څه واچوئ دا باید په مشخص ځایونو کې هغه کې کثافتدانۍ د هغې له ویسئ او د ښار په صفایۍ کې ټول باید ګډ کار وکړو. دا د ټولو ګډ وطن دی او په ټولو حق لري او باید دا کار وکړو. د درونټې په بازار کې به د ښاروالۍ سره په همغږۍ باندې د کثافتدانیو دپاره ساحې انتخاب او هټیوال او موږ به انشاءالله په نوموړو ساحو کې کثافتدانۍ په خپل شخصي لګښت باندې لګوو. د یوې خوا نه ننګرهار درونټه چې ده د ننګرهار دخولي دروازه دی تر څو دا ساحه بانظمه او بافرهنګه اوسیږي چې نورو هیوادوالو ته د ننګرهار هغه تصویر چې دی دا داسې ښکاره شي چې دا یو بافرهنګه او د علم او ادب کور دی. د یادونې وړ ده چې د جلال آباد ښاروالۍ له لورې له دې وړاندې هم د ښار د پاکوالي نظم او یو شمېر نورو برخو کې ورته برنامې په لاره اچول شوي دي.